سلامونه ملګرو، هیله د روغ او جوړه د صحت په جامو کې به وي راته. زه بیا هم نن ورځ تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې دوستانو غواړم تاسو ته له صفر څخه تر سلو، یعنې په مکمل ډول له صفر څخه له ساتوشي اپلیکیشن څخه د او ایکس ټوکنو وډرا کول در وښیم. ملګرو، ساتوشي اپ څخه یو او ایکس والټ ته وډرا کیږي او یو د میټاماسک والټ ته. او ایکس والټ ته د وډرا لپاره تاسو باید او ایکس والټ جوړ او 15 سټیپونه کمپلیټ وي، او میټاماسک کې د وډرا لپاره تاسو باید میټاماسک والټ اکاونټ جوړ او په دې کې مو ټیسټ نیټ اډ کړئ او د ټیسټ نیټ کی وای سی هم تر سره کړئ. نو دا شرطونه دي چې په دې ویډیو کې زه راځم تاسو ته میټاماسک والټ ته د ټوکنو لیږل، په میټاماسک کې د ټیسټ نیټ جوړول، ټیسټ نیټ ویریفای کول او د او ایکس ټوکنو راوستل په میټاماسک کې مکمل ډول په پوره ډیټیلز سره توضیح درکوم. نو راځو زه ویډیو ته، وخت مو ډیر نه نیسم. لومړی به دوستانو میټاماسک کې اکاونټ جوړ کړئ. دا ډول صفحه درته راځي، دلته به لاندې د براوزر په بټن کلیک کړئ. نو میټاماسک کې په اکاونټ جوړولو نه پوهیږئ، یوټیوب کې سرچ ورکړئ، ډېرې زیاتې ویډیو دي چې تاسو به د هغې سره په میټاماسک کې لومړی اکاونټ جوړ کړئ. اکاونټ مو جوړ کړو، سرچ برخه به کلیک کړئ، پورته به اوس راشئ، دلته د سرچ برخه به کلیک کړئ. دلته به ملګرو تاسو دغه لینک ajx.org دا به په همدې ځای کې ورته پیسټ کړئ. دا لینک زموږ د ټلیګرام چینل څخه تاسو لاسته راوړلی شئ. ټلیګرام چینل لینک هم لومړی کومنټ کې پین کوم، ډسکرپشن کې هم تاسو تږدم. لینک چې مو راواخیسته ور مو کو، سرچ آپشن به ووهئ، دا ډول یو صفحه موږ ته راځي. دلته به دوستانو موږ لومړی کور ماینټ په خپل والټ کې اډ کوو. دلته به په ایډیټ کور ماینټ کلیک واخلو. چې په دومره کلیک واخیستلو دوستانو، نو لاندې ګورئ د کنفرم آپشن، په دې کنفرم آپشن به کلیک واخلو او کور ماینټ به خپل والټ کې اډ کوو. دا چې مو کلیک کو نو دغه دا ایډیټ کیږي زموږ والټ ته اوس نیټورک. دا به لاندې دا آپشن په وهلو نیټورک تغییر کړو، نو په همدې به کلیک واخلو. په دې کلیک اخلو نو دلته ګوټ 8 باندې کلیک کو، نو دغه دا نیټورک ایډ شو موږ ته په والټ کې. اوس به دوستانو بیرته راشو کنیکټ ویب 3 والټ په آپشن باندې به کلیک کو. سمه ده، په دې کلیک کو، لاندې بیا په کنیکټ باندې کلیک اخلو. کنیکټ وهمه تمه کېږي والټ کنیکټ شي. نو دغه د والټ کنیکټ شو د ajx.org سایټ سره. اوس به دلته موږ دوستانو څه کوو، راځو به لومړی کلایم ټیسټ نیټ یو ایس ډي ټي په دې به کلیک کوو. که چېرته دغه کې تاسو سره ګاز فیس موجود دلته هم یو څو ایس ډي ټي درکوي، که نه ایکلوس آپشن ووهئ دا هم تمام. دومن راځو ایډیټ لانګ ټیسټ نیټ چې ټولو نه مهمه برخه ده، په همدې کلیک کوم. راځم په همدې کلیک کوم، لاندې بیا د کنفرم آپشن وهو او بیا د نیټورک آپشن وهو. نو دغه د ټوکنو نیټورک هم موږ ته ایډ کېږي. لاندې بیا راځو په همدې آپشن کلیک کوم، بیا ما یو ځل کلیک اخلم، دلته دغه ده. نو او ایکس ټوکن او ټیسټ نیټ هم زموږ والټ کې ایډ شو او مکمل شو. نو که زه راشم اصلي صفحې ته، دلته ګورئ پاس اوپن ایکس لانګ ټیسټ نیټ په مکمل ډول والټ کې ایډ شو. نو دا کار چې مو وکړو دوستانو، بس په دې کې نور زموږ کار خلاص شو. اوس بس څه کوو، اوس به راځو دا ټیسټ نیټ به ویریفای کوو. ټیسټ نیټ خو مو جوړ کوو، اوس به ټیسټ نیټ باید ویریفای کوو. ویریفای لپاره بیا هم راځو لاندې د براوزر په آپشن کلیک کوو او پورته د سرچ په آپشن کلیک کوو. دا لینک به اوس پاک کوو او دلته به دا نوی لینک ورکو. دا نوی لینک هم په ټلیګرام چینل کې تاسو تږدم. دا د کی وای سی کولو لینک ده، په همدې به کلیک کوو، سرچ آپشن به ووهو او په تمه به شو. اوس سرچ آپشن وهمه، اوس یو بله صفحه موږ ته واځېږي دوستانو. تمه کېږم مکمل صفحه واضح شي. دلته به اوس موږ خپل ټیسټ نیټ کی وای سی یا ویریفای کوو چې دا هم ډېر مهم ده د وډرا لپاره. ښه نو دوستانو، په تمه کېږم صفحه مکمل لوډ شي. دغه د مکمل لوډ شوه، راواوښته. دلته به اوس موږ څه کوو دوستانو، ټولو نه لومړی کنیکټ آپشن به وهو، خپل والټ به بیا ځل لپاره وصلو له دې سایټ سره. کنیکټ وهم، لاندې بیا کنیکټ وهو. دغه د والټ مو په دونه اسانۍ سره کنیکټ شو. کله چې دا کار وشو دوستانو، لاندې سټارټ آپشن وهو، کی وای سی شروع کوو او دلته کی وای سی اوس کمپلیټ کوو. راځم په همدې کلیک کوم، سایګ ان آپشن باندې کلیک کوو. په دې چې مو کلیک کړلو دوستانو، نو اوس دغه د کی وای سی موږ ته واضح شو. دلته 15 پوښتنې دي دوستانو، 15 پوښتنې باید موږ ورته سمې ځواب کو، کی وای سی پاس کېږي. مثال په ډول دا لومړی پوښتنه واټ از ډو، دا بله پوښتنه. نو دغسې 15 پوښتنې دي. دا پوښتنو ځوابونه دوستانو زموږ ټلیګرام چینل کې مې له مخې څخه اچولي دي تاسو لپاره. دلته چې کومه پوښتنه له تاسو څخه کوي، دلته وګورئ، هغه پوښتنه سره د جواب موږ دلته پرېښي. مثال په ډول هلته یې له ما څخه پوښتنه وکړه چې واټ از ډیو، دلته ګورئ دغه د دې ځواب واټ از ډیو. دا لاندې ګورئ ځواب مې ورسره پرېښی. نو د هرې پوښتنې لپاره ځواب پرېښودل شوی. تاسو به څه کوئ، هلته به ګورئ چې ستاسو پوښتنه څه ده، دلته به راځئ خپله پوښتنه به لټوئ او لاندې به ورسره ځواب وي. مثلا ما نه پوښتنه کړې وه، دغه د ځواب مې ورته ګروپ کې وکړه، راغلم.
مثال په ډول دلته دوم سوال له ما څخه کړی ده، بیرته ځم ټلګرام ګروپ ته، دلته د دومې پوښتنې ځواب لټوم. نو دلته د ټولو پوښتنو ځوابونه مکمل تاسو ته ایښودل شوي. نو زه ملګرو ویډیو یو څه سکیپ کوم، 5 واړه پوښتنې له همدې ځای حلوم. دغه د دوستانو 5 واړه پوښتنو ته مې ځوابونه سبمیټ کړل یا ترسره مې کړل. را به شو اوس به د سبمیټ آپشن وکړو، KYC به اپلوډ کړو. سبمیټ وهمه نو که چېرته دوستانو دلته بیا ساینینګ وهو، که چېرته دوستانو کومه پوښتنه غلطه وي نو بیا تاسو ته ایرور درکوي، کولی شئ هغه صحیح کړئ. مثال په ډول ګورئ ما یو پوښتنه خپله غلطه ووهله چې تاسو ته دروغ یم، نو دلته ګورئ سبمیټ فیلډ شو. نو دلته زه اوس بیا خپله پوښتنه اصلاح کوم. نو دغه د خپله پوښتنه مې اصلاح کړله، بیرته مې سم ځواب ته کړه. اوس بیا سبمیټ وهم. سبمیټ چې ووهو بیرته اوس دلته سایګن آپشن به ووهو او دغه د کیوز پاسټ شو. نو د کیوز پاسټ شو او KYC هم څنګه چې وینئ پاسټ شوه یا کمپلیټ شوه. اوس که زه ویلټ برخې ته راشم دلته موږ ته 13 USDT هم راکوي. سمه ده، ریفرش ورکوم، یو بیا مجدد ریفرش. دا ګورئ 13 USDT موږ ته هم راکړه. دا USDT ټیسټي ده دوستانو، حقیقي ارزښت لرونکی نه ده، ځکه دا په ټیسټ نیټ کې موږ یو. اوس به موږ ته دوستانو چې دا 13 USDT راکړې څه به کوو، دا به اوس سواپ کوو OX ټوکنو ته، حد اقل یو OX ټوکن ته، او بیا به ټوکن هم ایډ کوو. نو بیا به راشو د براوزر په برخې به کلیک کوو، دا USDT به اوس سواپ کوو. پورته سرچ برخه وهو، دا لینک هم پاکوو او دلته به یو نوی لینک ورکوو د سواپ لینک. دا لینک هم ټلګرام چینل کې درته بیا ځل لپاره ږدم. همدا لینک چې مو ورکړ سرچ به ووهئ، اوس به موږ ته یو بله صفحه واځېږي. سمه ده، longhopeopenx.network دا صفحه به اوس موږ ته واځېږي. دلته به اوس موږ خپل USDT OX ټوکنو ته ایډ کوو. ښه نو صفحه راوازه شوله دوستانو. دلته به اوس ټولو نه مخکې بیا هم کنیکټ آپشن وهو، خپل والټ به بیا کنیکټ کوو. په همدې کلیک کوو. دلته به اوس دوستانو میټا ماسک والټ آپشن غوره کړو. میټا ماسک غوره کوم، لاندې به بیا کنیکټ آپشن وهو. نو دغه د والټ مو د سایټ سره کنیکټ شو. اوس دا ډول یو صفحه ده. دلته به اوس موږ دغه 13 USDT چې راکړې د دې 50% سواپ کو OX ټوکنو ته. نو دلته به په دا 50% باندې تاسو کلیک واخلئ. حد اقل یو OX ټوکن باید موږ په والټ کې سواپ کو. لاندې د سواپ آپشن وهو تر څو USDT موږ ته OX ته سواپ شي. بیا کنفرم سواپ لاندې وهو، په تمه کېږو اوس چې دا کنفرم شي. نو بیا لاندې کنفرم آپشن وهو، څنګه چې تصویر کې وینئ کنفرم باندې کلیک اخلم، همدغه آپشن وهو. ښه نو کنفرم مې ووهه. اوس په تمه کېږو دا کنفرم شي او USDT OX ته سواپ شي. نو یو څو ثانیې انتظار غواړي. دغه د سبمیټ شو، دا هم شو، سواپ شو. اوس به دلته ایډیټ OX ټو والټ په دې آپشن باندې کلیک واخلو او OX ټوکن به خپل والټ ته ایډ کړو. په دغه د په دې مو کلیک واخیست. دلته به اوس بیا راشو په ایډیټ ټوکن باندې به کلیک واخلو چې OX ټوکن زموږ والټ کې مکمل ایډ شي. په دې مې هم کلیک واخیست، دغه د تکمیل شو او کار نور خلاص شو. والټ برخې ته که راشم دلته وینئ 13 USDT به اوس کمې شي 15. نو دغه د 15 USDT او یو دانه OX ټوکن موږ سره پاتې شو. نو دغه و دوستانو د دې کار چې څنګه ورته ټیسټ نیټ جوړ کړو، ټیسټ نیټ ورته ویریفای کړو. نو دا د دې کار و. اوس راځو چې همدا څنګه وصلولو ساتوشي ایپ څخه د وډرال لپاره په OX ټوکنو به کلیک کوئ. دلته به اوس ریسیف ادرس باندې کلیک کوئ. د دې د ریسیف ادرس به واخلو، ساتوشي اپلیکیشن کې بیا د وډرال لپاره ثبت کوو. په همدې ریسیف کلیک کوو او دلته کاپي اډرس باندې کلیک کوو، خپل ادرس له ځانه سره کاپي کوو. ښه نو دا مې کاپي کوو. اوس به راشو ساتوشي اپلیکیشن ته، ساتوشي ته به راشو. دغه د زه راغلم خپل ساتوشي اپلیکیشن ته. نو په تمه کېږم مکمله صفحه د اپلیکیشن راته وازه شي. نو دغه صفحه مکمله وازه شوه. دلته به اوس دوستانو د مای برخې ته راشو. سمه ده، په نښه مې که په همدې کلیک کوو. پورته به دوستانو لومړی موږ د وډرال لپاره کوډ ځان ته انتخاب کوو. پرسونل سیټینګ باندې به کلیک کوو. دلته به د وډرا کوډ ځان ته جوړ کړو، ځکه دا ډېر مهم ده چې کوډ جوړ نه کړو وډرا نشو کوی. اسسټ پاسورډ برخې باندې به اوس دلته کلیک واخلو دوستانو. نو دلته دا ډول یو صفحه راځي دوستانو. چا کله مخکې نه کوډ ورکړی وي خو سمه ده، او که څوک نه وي دی کې کوډ یې نه وي ورکړی، دا دوه برخې چې کومې مې چوکاټ کړي، نیو پاسورډ او کنفرم نیو اسس پاسورډ، دا به تاسو ته صرف ښکاري. دلته به یو کوډ تاسو ورکوئ په دې لومړۍ خانه کې، او په دومه کې به د هغه کوډ تکرار ورکوئ. کوډ باید داسې وي دوستانو چې ستاسو د لوګین پاسورډ سره مختلف وي. سمه ده، چې کله مو دا دواړه ورکړ کنفرم آپشن به وایي ستاسو د اسسټ پاسورډ یا د وډرا کوډ به هم ترسره شي. دا چې مو وکړلو نو بیا به دلته راشو دوستانو، په همدې ټوکنو باندې به خپلو کلیک کړو او د اسسټ برخې ته به داخل شو. زه په همدې کلیک کوم، دغه ده د والټ برخې ته داخل شو. نو دلته ګورئ ما سره دومره OX ټوکن دي، په همدې باندې زه کلیک اخلم.
چې په دې مو کلیک واخیست دلته ګورئ دوستانو لینک وډرا ادرس آپشن تاسو ته راځي پام دی به موږ کلیک واخلو خپل ادرس به د وډرا لپاره لینک کړو د دې سره ښه نو دلته به دوستانو هماغه ادرس چې موږ له میټا ماسک کاپي کا به پیسټ کړو په دوم برخه کې به اسیسټ پاسورډ چې دا اوس مې درته ویل جوړ به کړئ دا به ورکړو زه راځم دا هم اوس ورته ورکوم ښه نو دوستانو اسیسټ پاسورډ مې هم ورکړو نو اوس به راشو په ایکس لینک وډرا ادرس باندې به کلیک واخلو دلته به اوس بیا په کنفرم باندې کلیک واخلو کنفرم آپشن به ووهم ورته اوس دوستانو دا ډول یو صفحه راځي موږ څخه ویریفیکیشن کوډ غواړي نو موږ به خپل جیمیل ته ځو په جیمیل کې موږ ته ویریفیکیشن کوډ راځي اب دغه ځای کې ورته لیکو نو زه ځم اوس خپل جیمیل ته راغلم دوستانو یو څو ځلې مې ریفرش هم که خو ویریفیکیشن کوډ راته رانغلو نو فعلا د دې لپاره چې ډېر خلک د وډرا لپاره ادرسونه ثبتوي یو څه د اپلیکیشن په سرور بیروبار ده نو تاسو د کوډ لپاره انتظار باسئ که نن تاسو ته کوډ ایمیل ته رانغی سبا کوشش وکوئ بله ورځ کوشش وکوئ نو کوم مشکل نه لري نو ځکه چې د سرور باندې د اپلیکیشن بیروبار ده نو کوډ امکان لري یو څه ناوخته ورسیږي موږ تر 28 د اپریل ټایم لرو نو بیړه ته اړتیا نشته ده که بیا هم دلته کوډ مو ترلاسه نه کړو نو په تمه شئ ښه نو دوستانو ما ته چې کوډ راغی کوډ مې ترلاسه کړ دا ډول یو ایمیل تاسو ته راځي د ساتوشي لخوا یو کوډ یې پکې دغه کوډ به تاسو کاپي واخلئ یا بیا ولیکئ په ساتوشي کې کوډ چې مو کاپي واخیست رابه شو ساتوشي ته او په همدې برخه کې به څنګه چې مې درته ویل کوډ لیکو زه راځم دغې ته اوس کوډ لیکم ښه نو ملګرو کوډ مې ولیکه کوډ چې مې ولیکه لاندې د کنفرم آپشن باندې به کلیک کوئ او ستاسو ادرس لینک کول به شروع شي کله چې په کنفرم کلیک کړو دوستانو تاسو څخه بیا غواړي چې خپله څیره سکن کوئ کله چې تاسو لومړی ځل هم اکاونټ جوړو تاسو باید څیره سکن کړې وه او اوس مهال چې تاسو غواړئ د وډرا لپاره ادرس ثبت کړئ تاسو باید خپله څیره سکن کړئ چې دوی ته معلوم شي چې تاسو روبوټ نه یئ او یو حقیقي کاروونکی نو تاسو به په همدې سټارټ ویریفیکیشن آپشن باندې کلیک کوئ او دلته به اوس خپله څیره سکن کوو په دې چې مو کلیک کړو دا ډول یو صفحه تاسو ته واځېږي ملګرو او څنګه چې تصویر کې وینئ دا ډول یو دایره تاسو ته راځي په دې دایره کې به خپله څیره ورته ونیسئ او تاسو ته چې د روبوټ لخوا څه ویل کېږي هغه به کوئ که درته وایي چې سترګې مو وښوروئ سترګې به ښوروئ که وایي چپ اړخ وګورئ چپ به ګورئ که وایي ښي اړخ ته وګورئ ښي اړخ ته به ګورئ نو هماغه ډول به یې کوئ ویریفیکیشن مو کمپلیټ کېږي دوستانو کله چې ویریفیکیشن مو کمپلیټ شو د څیرې دا ډول یو الرټ تاسو ته راځي چې د او ایکس ټوکنه د وډرا لپاره ستاسو ادرس په کامیابۍ سره وصل شو نو په همدې ډول ستاسو ادرس وصل کېږي نور به تاسو په تمه کېږي تر 28 د اپریل پورې د دې وډراګانې تر سره کېږي تر هغه ټایمه ستاسو والټ ته وډرا در رسیږي نو بعد له هغې چې کله لانچ کولی شي بیا له خپل والټ کې هم مستقیم خرڅ کوي نو دغه دوستانو زموږ ویډیو ویله دا ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلی بیا هم وایم که کوم مشکل و نو تر 28 د اپریل پورې موږ ټایم لرو چې دې ته والټ ادرسونه ایډ کړو بیړې ته اړتیا نشته ده چې موږ یې تر سره کړو نو دغه زموږ ویډیو و نو تاسو په خدای سپارم